په پکتیا پوهنتون کې د اوبو له سرچینو څخه د سمې ګټې اخیستنې د اوبو بې ځایه ضایع کېدو څخه د مخنیوي او د اوبو مدیریت په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي علمي سیمینار وړاندې شو. دغه سیمینار د سیندیزې فرعي حوزې مسؤلینو لخوا د ځمکې لاندې اوبو څخه د سمې ګټې اخیستنې په موخه جوړ شوی و. د سیندیزې حوزې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې زیات کاریزونه وچ شوي دي. چې اوبو مطلب د موږ په پکتیا ولایت کې ډېرې په زیاته کچه کته تللې دي، حتی هغه ښې لاسته راوړنې لکه کاریز، چینه، دغسې په خپله به مطلب اوبو په طبیعي شکل باندې روانې وي، هغه وچ سوي دي. د پکتیا پوهنتون استاد او دغه سیمینار وړاندې کوونکي خلکو ته د اوبو سطحې ټیټوالي لاملونو او حل لارو چارو په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي باختر اژانس ته وویل چې په ګردیز کې د اوبو سطحه د تیرو څو کلونو په پرتله زیاته ټیټه شوې، که چیرته دوام پیدا کړي د اوبو کړکېچ به رامنځته شي. چې کچېرې مثلا اوبه په یو منطقه کې خلاصیږي، دلته انساني ناورین منځته راځي. فاضلاب تر اوسه موږ ښه مدیریت نه لرو. هغه ککړې اوبه کچېرې دغه برمو ته برابر سي، هغه هم لاندې اوبو ته ځي، د ګردیز یا د پکتیا لاندې ګراوند واټر به ټول شي کې ککړ کړي. ته کله چې موږ لومړنۍ سروې موږ چې وکړله، یعنې تقریبا اوس نه مخکې 10 کاله 15 کاله مخکې 7 متره پورې اوبه وه، اوس د 13 متره نه تر 80 متره پورې ګراوند واټر کته تللی دی، چې دا هم د اوس موږ ناورین کې یو. کارپوهان وایي چې د اوبو ساتنې او سطحې ټیټوالي مخنیوي لپاره پکار ده چې د اوبو رسولو منظم سیستم او شبکې جوړې شي او د خپلسرو ژورو څاګانو کیندلو مخنیوی وشي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې زیاتره کاریزونه وچ شوي او د وچکالۍ له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له دولت غوښتنه کوي چې د خپلسرو ژورو څاګانو کیندلو مخنیوی وکړي. څاګانو څخه استفاده کوي او نور اوبه نه لري، خاص په ژمي کې د مشرغلو خانې چې اوبه راخلاصېږي او د پسرلي کې دغه استفاده کوي، نور ټول د ژور څاګانو څخه استفاده کوي او د کاریزونو شینې نه لري. ولایتي مسؤلین بیا وایي چې د خپلسرو ژورو څاګانو مخنیوی کوي او د اوبو ساتنې لپاره به په هر ژورې څاه میټر لګول کیږي.